السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ ویاست. تاسې د وطن یوټیوب چینل لیدونکي یئ. دا ځل په ادبي خپرونه چې غږیزه ښکلا ده، زه احسان الله قریشي او زما میلمه رفیع الله صافی ستاسې په درنو چوپړ کې یو. دا چې د صافی صاحب له جامو څخه معلومیږي چې د نن فراغت درلود او د 12 ټولګي څخه یې فراغت ترلاسه کړ. یعنې د مکتب دوره پای ته ورسېدله. هیله ده چې دا مخته لاړ شي او بیا پوهنتون ووایي. نو په همدې باب موږ راغلي یو د دوی مبارکۍ ته هم، او له ده څخه به موږ په د خپرونې په جریان کې شعرونه او ترنمونه انتخاب به واورو. نو وړاندې له دې چې موږ شعرونو او دغه شان ترنمونو ته لاړ شو، صافي صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه هم تاسو سره روغبړ وکړي او له هغه څخه وروسته بیا به خپرونه شروع کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه رفیع الله صافی یو ځل بیا ستاسو په درنو چوپړ کې، لیکن د مننې هېڅ نه لرم چې موږ ته استاد محترم راغی مبارکۍ ته، او الله دې ښاد او آباد لري، ژوندی اوسي. او د وطن چینل لیدونکو غواړم یو ترنم وکړم، هیله مند یم چې د خوښوي وړ مې وګرځي. زما ډېر شوق دی او دغه خبره مې استاد سره شریکه کړه چې کوشش وکړي زموږ ته لږ نظر کوي. ولې نه، وطن چینل ستاسو په خدمت کې دی. او استاد محترم، نو که خوښه دي چې شروع وکړو. مهرباني به ستاسو څخه ترنم اورو. اول به ته یو دوه بیته ووایم چې ته مې تشویق کړه، بیا به هلته ګورو، زه به د ستورو نه هم مخکې لاړ شم. ترنم مې راوړی دی استاد محترم چې جرم مې کړی دی، د دې جرم عذاب پاتې دی. جرم می کړه خود دی، جرم عذاب پاتې دی. لالی می سچ کړه لمانه جواب پاتې دی. لالی می سچ کړه لمانه جواب پاتې دی. کمر ورشنو کې دی شي چې لغه مې مرشم. کمر ورشنو کې دی شي چې لغه مې مرشم. اوس مې په مات زړګي کې کلا دومره تاب پاتې دی. لالې مې سچ کړی لمانه جواب پاتې دی. لالې مې سچ کړی لمانه جواب پاتې دی. ښکلې راغلې د محفل ته د ټپو لپاره، ښکلې راغلې د محفل ته د ټپو لپاره. رانه په څومره معتبره ورځ رباب پاتې دی. لالې مې سچ کړی لمانه جواب پاتې دی. په سپین باڼو باندې څاڅکي د رڼو ښکو دي. په سپین باڼو باندې څاڅکي د رڼو ښکو دي. کنه شبنم چیرته په پاڼه د ګلاب پاتې دی. لالې مې سچ کړی لمانه جواب پاتې دی. ملک د پښتو دی د ښار خلک ځکه مونږ ته ګوري. ملک د پښتو دی د ښار خلک ځکه مونږ ته ګوري. له معلومګۍ پاتې دستانه د حجاب پاتې دی. لالې مې سچ کړی لمانه جواب پاتې دی. نن یې غوسه کې راته ویل صافی آشنا. نن یې غوسه کې راته ویل صافی آشنا. زما له تا سره زره زره حساب پاتې دی. لالې مې سچ کړی لمانه جواب پاتې دی. جرم مې کړی خود دی، جرم عذاب پاتې دی. لالې مې سچ کړی لمانه جواب پاتې دی. دا زما ترنم هیله مند یم چې د خوښۍ وړ مې ګرځېدلی. فکر کوم چې شعر مې خپل دی. یاره استاده که درته ووایم شعر خپل وګڼه، یو څو د انډیوالانو
ملګرو خواري ده ګډه مو جوړه کړې په ګډه مو جوړه کړې ده. دا د ټولنې انعکاس او بیتونه ډېر ښه وو او لیدونکي به هم انشاءالله خوښ کړي اوسي. او یو ستا د شعر په تعلق سره یو دوه بیت دي چې څه په مات زړه زندگی کوم لګیا یم. واه واه. څه په مات زړه زندگی کوم لګیا یم بیل یاره پاچاهي کوم لګیا. واه واه واه. او زما سو زه یې سوم سره سيو زه په داسې سوال خواري کوم لګیا. واه واه واه. نو صافي صاحب ستاسو نه کوم بل ترنم کوم ورخوي. ولې نو استاد محترم وینم اول به دوه بیت ویم. مهرباني. وی چارانه تعریف د حسن غوښته ده ما هم پاکستان هم ور کړی ده. بل ترنم بس غږیزه ښکلا ده او خبرونه هم دې ځانګړي شوی چې تاسو څخه من ترنم وورو. بے حیثیتا بے ابرو دکړم دتا یا مې مړکا یا مې پریک د محبت. بے حیثیتا بے ابرو دکړم دتا یا مې مړکا یا مې پریک د محبت. د ځوانۍ په خوندې پو نکړم غربت. د ځوانۍ په خوندې پو نکړم غربت. د یارانو مسکیناستم خجالته یا مې مړکا یا مې پریک د محبت. ټیټې سترګې درنه تېر شومه جانانه ټیټې سترګې درنه تېر شومه جانانه ټیټې سترګې درته ودرېدم قسمته یا مې مړکا یا مې پرېږده محبت. شاعران یو لوپرې را سره خوند کړي شاعران یو لوپرې را سره خوند کړي جکشن سره جوړېږو محبته یا مې مړکا یا مې پرېږده محبت. او ازل شو مل پلار له برکته یا مې مړکا یا مې پرېږده محبت. دا زما ترنم استاد محترم هیلهمند یم چې ډېر خوندور صاحب ماشاءالله ښایسته جادوي غږ لري او غږیزه ښکلا خپرونه هم په دې به انشاءالله نور ښکلی کېږي انشاءالله. او اصلاح د ستاسې په ژوند چارو کې برکت واچوه. سره له دې چې نن د دې فراغت وه نو فراغت په مراسم کې به هم ډېر ستړی شوي اوسي خو بیا هم چمتو شوي دې ته چې ترنمونه وکړي. هر کله راشي بیا به هم ترې ترنم واورو انتخاب واورو. دې څخه مخکې مو کوم ځای کې چېرته ترنم کړی دی؟ ترنمونه خو مې لا یو دوه ځایونو کې کړي دي چې یو د وصال ادبي بهیر هغې ته یو ځل تللی وم لیکن بیا دعوت کړی وم خو متاسفانه چې وخت نه وي کله یو کار کې مصروف او کله زه خپل هم غریب کار یم او وخت نه وي د هغې د امله اوس نشو کولی چې ځان حاضر کړو. دوکان لري؟ دوکان لري. ښه کار دی. په راتلونکي کې څه غواړې څو لویو برنامو ته خپرونو ته لاړ شي که نه په همدې بسنه کوي؟ نه انشاءالله پلان مې دی خو لیکن یو څوک دی چې ما نه تشویقي راته وایي چې ستا اواز بدرنګه دی ستا دا او ته نور ته نشي رسېدلی. زه غواړم چې مخکې لاړ شم او زه به مخاطب شم ورته چې هر څوک وي نو زموږ غږ دی واوري او زموږ درخواست دی واوري هیڅ کله دی احساس وژنه نه کوي. څوک یو احساس لري چې هغه ترنم کوي یو احساس لري شاعري کوي یو احساس لري چې هغه خدمت کوي ټولنې ته د خپل حنجرې په واسطه ټولنې ته خدمتګار اوسي او هغو ته پیغام ورکوي. هیڅ کله تاسې احساس وژنه مه کوئ انسان وژنه مه کوئ. تاسې تشویق یې تر څو وشي کولی چې د څومره ښایسته غږ دی ماشاءالله الله پسې ښایسته کېږي دا د تشویق په برخه کېږي. موږ ډېر کسان ولیدل چې هغوی د تشویق له لارې ورسېدل. د سره که تشویق وي نور مخته ځي او اوس چې موږ غږ واورېده ترنم واورې انتخاب مو واورېده ډېر ښه تاسې په خپله ولیده. نو هر څوک چې یاستئ زموږ درخواست واورئ ملاتړ یې وکړئ حمایت یې وکړئ او تشویق یې کړئ تر څو دی وشي کولی چې ټولنې ته خدمت وکړي. ترنم هغه څیز نه دی چې د هر چا د وس کار وي یا داسې یو ترنم څیز دی چې هر څوک وشي کولی هر څوک نشي کولی چې څوک یې کولی شي باید موږ ملاتړ وکړو. صافی صاحب نو بل کوم ترنم کوي دا به څخه واورو بیا به بل ترنم خو ما نه دی برابر کړی
او ان شاء الله راتلونکي به ته په موږ کې موږ به تیار یو. او تاسې ترنمونه واورئ د اوس به وروستۍ برخه کې د صافي صاحب څخه د انتخاب واورو چې څه دی نو تاسو څخه اجازه غواړم. په اجازه دې سره مهرباني. وای راته وکړه څوک کیسې را سره کښېنه راته وکړه څوک کیسې را سره کښېنه راځه نن تر نیمې شپې را سره کښېنه. وای تنهایي مې په رګ رګ کې خوره شوې تنهایي مې په رګ رګ کې خوره شوې او درنه خوري مې اندېښنې را سره کښېنه درنه خوري مې اندېښنې را سره کښېنه. زه سره ناست یم. ډېره ښه ده استاد. ښه ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو د غږیزه ښکلا خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو په نن خدمت کې حاضرېږو زه احسان الله قریشي او زموږ کمرې برخه کې دوست محمد سیدي له تاسو اجازه غواړو او له رفیع صافي څخه هم نړۍ مننه یو ځل بیا ورته د 12 ټولګي څخه چې 1403 کال دی د فراغت مبارکي یو ځل بیا ورته وایم. تاسو ټول مننه. زموږ چینل سبسکرایب کړئ نور ملګرو سره شریک کړئ او خپل غوښتنې موږ سره شریک کړئ تر څو شو کولای احساس په غوښتنې ښایسته او وطنیزې خپرونې تاسو ته وړاندې کړو. ډېره مننه.